سلامونه محترمات ملګرو. الله دې وکړي چې ټول به روغ جوړ یاست او ژوند مو مخ روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، نن در سره بیا ډېر یو مهم خبر د کډوالۍ په اړه باندې شریکوم. ملګرو، کیدای شي بعضې ملګري خبرې چې د څه وخت راهیسې د کډوالو په سر باندې د فرانسې او د ایټالیې ترمنځ جنجال جوړ دی. تېره اونۍ فرانسې اعلان وکړو چې دوی به کومه پوله چې دوی د ایټالیې سره شریکه لري، دغې سیمې ته، دغې پولې ته به دوی 1500 اضافي سرتیري استوي، او دا سرتیري به صرف او صرف د څارنې او د کنټرول دپاره ځي. فرانسه غواړي چې دغې پولې باندې چې کوم کډوال راوړي دوی باید دغه کنټرول کړي، دغه وڅاري. نو دې دپاره دوی 1500 اضافي سرتیري لیږي. ایټالي هم ورته جواب ورکړی دی. دوی هم ویلي دي چې دوی به هم د کنټرول او څارنې دپاره ډېر جدي اقدامات اخلي، او دوی به هم دغه سیمه او دغه پوله د جدي څارنې او کنټرول لاندې ساتي. دا پوله او دا سیمه د کډوالو دپاره ډېره یو اسانه لار بللی کېده. د دغې لارې کډوال په اسانۍ سره کډوالو کولی شو چې د ایټالۍ نه فرانسې ته راواوړي. خو ولې دې نه بعد فرانسه غواړي چې دغه سیمه او دغه پوله کنټرول کړي. نو ځکه دوی دغه اقدام کړی دی او دوی غواړي چې 1500 اضافي سرتیري دغې سیمې ته نور واستوي. ملګرو، زه به کوشش کوم دغسې کوم مهم خبرونه د کډوالۍ د مهاجرت په اړه باندې زه به تاسو سره وخت په وخت شریکوم. که تاسو هر څنګه پوښتنه لرئ، تاسو هر څنګه معلومات غواړئ، تاسو ته پوښتنه وي، نو تاسو خپلې پوښتنې همیشه دلته د کمنټس په سیکشن کې پرېښودلی شئ. انشاءالله په خپل وخت به ستاسو د پوښتنو زه تاسو ته جواب درکوم. نو ویډیو همدومره وه. مننه ملګرو، په مخه.